د نن سه شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي ویلي اسلامي امارت د ایران د حقابې په تړاو د 1451 هوکړلیک ته ژمن دی. مولوي امیر خان متقي د ایران له حکومت غوښتي چې د اوبو حیاتي موضوع د نه سیاسي کوي او غوره ده چې داسې موضوعات د خبرو له لارې حل شي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم پکتیا ته د سفر پر مهال ویلي چې د پوهنتون د استادانو محصلینو شته ستونزو ته به رسیدنه وکړي. په دوحه کې د افغانستان سرپرست سفیر ډاکټر محمد نعیم له قطر میشته افغان قومي مشرانو سره لیدنه کې د دوی پر ستونزو او حل لارو خبرې کړې دي. ښاغلي محمد نعیم په دې لیدنه کې ویلي چې پرمختګ، سوکالي او قوت په یووالي کې نغښتی او برعکس ټولې ناخوالې په اختلافونو او بې اتفاقۍ کې دي. د وسلوال پوځ لوی درسیز قاری فصیح الدین فطرت د شهید مولا اختر محمد منصور یاد غونډه کې ویلي د اسلامي امارت د صفونو واحد ساتلو، کورنۍ جګړې مخنیوي او د داعش په ځپلو کې د شهید مولا اختر محمد منصور کارنامې بې سار یو نه هېرېدونکي دي. د خوړو درملو ملي ادارې رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د ایران هیواد د خوړو درملو له ادارې سره د خوراکي توکو، درملو او روغتیایي محصولاتو په برخه کې د دوو اړخیزو همکاریو هوکړلیک لاسلیک کړ. د کابل ښار د 10مې امنیتي حوزې له لورې د بدري په نوم د یوې مجلې مخکتنه وشوه او فعالیت پیل کړ. د دې مجلې د چاپ موخه د اسلامي امارت د سرتیرو د اتلولیو ساتل او راتلونکو نسلونو ته یې لیږد ښودل شوی دی. کابل ښاروالۍ لخوا د 20مې ناحیې په 22م ګذر کې 2 سړکونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. پکتیکا کې طبیعي پیښو ته د رسېدو ریاست وایي چې ګیان ولسوالۍ کې د اسیا ټولنیزو خدماتو نړیوالې ادارې په مالي ملاتړ د 10.8 میلیون افغانیو په ارزښت 50 کورونه جوړ او زلزله ځپلو ته سپارلي دي.